الله نور السماوات والأرض. د البقره د سورت د 24 او 25 آیاتونو ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ژباړه: پس که ونه کړئ او له سره به یې ونه شئ کولی، پس وساتئ تاسو ځانونه له هغه اور چې خس او خاشاک د هغه اور بنیادمان او تیږې دي چې تیار کړ شوی دی دا اور لپاره د کافرانو. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ژباړه او زیری ورکړه: ای محمده هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی په ټولو مومن به شیانو او کړي دي ښه عملونه په دې چې بېشکه دوی ته جنتونه دي چې بهیږي لاندې تر ماڼیو او ونو د هغو ویالې. هر کله چې روزي ورکړل شي دغو جنتیانو ته له جنتو څخه څه میوې لپاره د خوړلو، نو وایي دا جنتیان دا هماغسې میوې دي چې راکړ شوي وو موږ ته پخوا له دې نه، او را به وړل شي دوی ته میوې همرنګه او په خوند کې سره بېلې. تفسیر: د جنت میوې به د دنیا له میوو سره مشابه وي چې په شکل او صورت کې به عیناً بیخي همغسې ښکاري، مګر په خوند، مزه، خوږوالي، لطافت او نزاکت کې به ډېر زیات فرق سره لري او د دې دواړو په منځ کې به د ځمکې او آسمان توپیر وي. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ژباړه: او وي به دوی لپاره په دغو جنتونو کې ښځې ښې پاکې سوترې او دوی به وي په دغو جنتونو کې همیشه. تفسیر: د جنت ښځې به له ظاهري او باطني نجاساتو یعنی د رذیله اخلاقو ځینې ټولې پاکې صافې وي. تر دې ځایه پورې د دریو شیانو ذکر وفرمایه چې په هغو پوهېدل ضروري وو. اول مبدا یعنی چې موږ له کومه راغلي یو او تر دې پخوا څه شی وو. دویم معیشت چې څه خورو او چیرې اوسو. دریم معاد چې زموږ پای او انجام به څه کیږي. ګرانو دوستانو، هیله منه یم د دې کانال سبسکرایب هیر نه کړئ. مننه.